د سپېڅلي او مهربانه ذات په نامه. قدرمنو اورېدونکو، نن درته د څانګې ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او ملتیا مې وکړي. ما له سپین ږیرې نه د تېرې اونۍ د خیوې د جګړې پوښتنه وکړه. ما ویل کاکا جانه، د خیوې جګړه څنګه وه؟ که دا کیسه راته وکړې. ده وویل د خیوې جګړه؟ ما وویل بلې هو، د خیوې جګړه. زما د دې پوښتنې سره جوخت د سپین ږیرې په مخ د غم غوسې نښې نښانې را څرګندې سوې. په مخ یې توره څپه خپره سوه. ښکته پورته یې وکتل. د خپلو سترګو د دید په امتداد یې شاوخوا ټوله سیمه د سترګو لاندې ایستله. ما هم په غور غور ورته کتل. د مرۍ غوټه یې ښکته پورته ولاړه. شونډې یې ورپېدې. په بڼو کې یې اوښکې راماتې سوې. پوه سوم چې سپین ږیری د ډېرو ناوړو پیښو شاهد دی او له ګوګله یې سرې لمبې پورته کېږي. تلوسه یې لا پسې زیاته سوه، خو د سکوت فضا حاکمه وه. زه هم اک پک پاتې وم. د خبرو او پوښتنو جرأت رانه تللی و. د ډېرې شېبې وروسته سپین ږیري په شمله خپلې اوښکې پاکې کړې او چې یو څه اوسن یې پر ځای سو، نو په ډېرو لنډو ټکو یې وویل: زویه، بې کسیه او بې وسې ده. په رښتیا سره چې زما لپاره دا نوې خبره وه چې د داسې یو عمر خوړلي با تجربه کلیوال پښتون په سترګو او مخ داسې اوښکې وینم. پښتانه خو په خپل ننګ، غیرت، وطن پالنه او ناموس ساتنه کې جهاني شهرت لري. هر ډول پیښو ته ځانګړي ټولنیز قوانین او رواجونه لري او چاته خپل بدل هرګز نه پرېږدي. لکه چې د پښتنو په دښمنۍ کې دا متل خاص ځای لري چې وایي له دښمن څخه یې 100 کاله وروسته بدل واخیستی، خو بیا یې هم پرې تادي وکړه. خو سره له دغه تسکین او متل سره د سپین ږیري اوښکو داسې ترجماني کوله چې د بدل اخیستلو امید او ډاډ ورسره بیخي نه و. ځکه خو یې په زړه د خفګان ډېر دروند بوج په سترګو او څېره کې له ورایه برېښېدی. سپین ږیري زما د پوښتنو په جواب کې خبرو ته ادامه ورکړه او ویې ویل: زویه، زه د ډېر عمر خاوند یم. جنګونه، دښمنۍ او تربګنۍ مې هم لیدلې او هم اورېدلې دي. غمونه او دردونه مې لیدلي او اورېدلي دي. خو د خیوې جګړه مې ډېر ځوروي او چې را یادېږي بیخي مې اوبه کوي. او له دې خبرې سره یې بیا اوږده ساه واخیسته او ویې ویل: د حیوان حلالول خو مې لیدلي وو، خو د انسان حلالول مې په دې جګړه کې ولیدل. د دې پیښې په ویلو یې خوله پرانیسته. بیا یې ستونی ونښت او د مزغو فشار یې د تندي ګونجې لا پسې زیاتې کړې. ما بیا پوښتنه راغبرګه کړه. سپین ږیري وویل: زویه، صبر وکړه، کیسه درته کوم. د انځرګل زوی چې د 14 کالو یا 14 کالو به و، یعنې د ږیرې خط یې لا نه و راغلی چې عربانو ونیوی، په مځکه یې څملاوه او په مرۍ یې چاړه ورته راکش کړه. ما نور څه ونه لیدل، په سترګو مې شپه سوه. ملا مې ونیوه او په ځمکه کښېناستم، خو یوازې د الله اکبر چیغې مې واورېدې. په خیوه کې د انځرګل د زوی په څېر ماشومانو، بوډاګانو او تورسرو باندې تش په نوم مجاهدینو دغه ډول اسلامي غزا او جهاد ترسره کړي او زموږ بې ګناه مسلمانان د تورو خاورو خوراک سول. دغه د محشر ورځ وه او د قیامت شپه وه. څوک یو د بل نه نه و خبر. ټوله سیمه، کلي او کورونه له عربانو، وهابیانو او توپکوالاو ډک وو. د سپوکو او درنو ګڼې ډزې په کوڅو کې منډې رامنډې، ژړا او انګولا وه. وهنه، وژنه، تښتونه، راکشونه، تالان، چور چپاول په ټوله خیوه کې ورګډ وو. چا خو به د کور اسبابونه موټر ته ور واچول، په کولي او کورونو کې یې تالان ګډ کړی وو. خو څوک به په پیغلو نجونو پسې ګرځېدل. پیغلې نجونې او ځوانې ښځې به یې د غنیمت په توګه نیولې او راکشولې به یې. چې د غنیمت په دې جګړه کې ډېرې ځوانې پیغلې او ځوانې ښځې عربانو، وهابیانو د غنیمت په توګه وتښتولې. په دې جګړه کې د پښتون ننګ او غیرت لوټ سو. د پښتون شمله په ځمکه پرېوته. پښتون چې څومره بې اتفاقه قوم دی،
خو د ننګ او پت په کار کې سره یو دي. په دې جګړه کې ټوپک والاو د پښتون عزت او نوم د پښو لاندې کړل. د پښتنو په کلچر کې خو دا متل اوچت ځای لري چې وایي مال او دولت مې له سره زار او سر مې له ناموسه زار. دا مال د سپین ږیري د سترګو اوښکې وچې سوي وې. په یو څه نرمه لهجه یې دا خبره وکړه. په دې کې به هم د الله حکمت وي چې د پردیو په لمسون یو افغان او پښتون مسلمان د بل پښتون مسلمان په عزت لوبي کوي. ما بیا پوښتنه وکړه چې کاکا جانه د هغو تور سرو وروسته څه پاته ونه لګېده؟ ده وویل غږ مه کوه زویه، د خردیجه حلاله مه وه، یو د بل نه خبرېدل. بیا وروسته خبر سو چې درې نجونې د اوبو په ټانک کې د کونړ ولایت مرکز چغسرای ته وړل سوي وې، چې البته ټانک له اوبو نه خالي و. د ټانک سر تړل سوی و او هوا یې بنده سوې وه. دوې نجونې مړې سوي وې او یوه د کوما په حال کې وه. وروسته ښه سوې وه، کوم ټوپک والا پرې نکاح تړلې وه. دوه نجونې نورې یو قومندان پېښور ته وړي وې او هلته یې په یوه عرب باندې د خرڅولو مارچه لګولې وه. عرب ورته ویلي وو چې نجونې زما کور ته راوله چې زه یې له نږدې څخه وګورم چې ځوانې دي که زړې دي، ښایسته دي او که بدرنګې دي. په دې صورت به د قیمت په باب در سره خبرې وکړم. بې ننګه قومندان نجونې د عرب کور ته وروستلې وې. عرب هم د نجونو پرده پورې کړې وه. یوه یې په دې خوښه نه کړه چې ځواني یې له لاسه ورکړې وه او په رښتیا سره چې د څو ورځو ماشوم یې په کلي کور کې پاته سوی و او دا بله یې د 40,000 کالدارو په قیمت اخیستې وه. قومندان خپل ډاټسن موټر کې کله په پېښور او کله په باجوړ کې ګرځېدی، په خپلو مزو چړڅو کې ډوب و. هر چا به ویل چې د دغه قومندان همدغه کار دی. په ټوله مشرق کې یې د خلکو په عزت لوبې کړي دي. زویه دغسې ناولدې او نارواوې کیږي، خدای پاک دې خیر پیښ کړي. د شپې تر ناوخته پورې راته بوډا د خپل زړه وینې وخوړلې. ډېرې خبرې یې راته وکړې. پخه شپه وه، بوډا لکه د ځوان په شان د چلم سر ته اور لګیت وواهه. د چلم نه یې شنه لوخړه وایسته. هغه راته وویل زوی شپه ده، بې غمه ویده سه. بوډا خپله امسا واخیسته او خپلې کوټې ته ولاړی. زه هم په کټ کې وغځېدم. د ډېر وخت ستړی وم. تر سهاره مې ښه خوب وکړي. سهار وختي سپین ږیري کاکا راننوتي، تسبیح یې اړولې او الله یې پرې ویله. زه هم له بسترې نه راپاڅېدم او دس او لمونځ مې وکړ. له چای مای نه وروسته سپین ږیري یو تن را سره ملګري کړي. تر کنډو یې راورسولم. هغه رانه بیا بیرته وګرځېدی. ویلې همدا د کڅ لاره ونیسه او مخامخ ورځه. په نورو لارو کې پیرې ولاړې دي. که چا درنه پوښتنه کوله ورته ووایه زه د علي بابا سړی یم. ښه زړور ورځه په مخه دې ښه سه. سپین ږیري او بوډۍ ته مې چې له ما سره یې مرسته کړې وه کور ودانۍ مې ورته ولېږي. تر دې ځایه پورې راته چا څه نه دي ویلي. ګوله کا چې خپل نکل پای ته ورساوه، لمر په غړغړه و. ویلې تندارې دا اوس ما سرګذشت چې درته تیر مې کړي. مور مې د هغه له خبرو وروسته یو سوړ اسپیلی له خولې وایستې. ویلې ګوله کا جانه تا باندې خو مرګ تیر سوی دی، شکر چې ژوندی ترې راخلاص وې. د کیسې تر پایه ما هم ورته خوږ نیولی و. مازدیګر و چې په پخلنځي کې بوخته سوم او هغوی دواړه بیرون بڼ ته ووتل. زموږ په بڼ کې هر ډول میوهدارې ونې او ګلونه وه. له بڼ نه چاپېر 3 متره لوړ دیوال تاو سوی و. زموږ د کلا په مخې د کلي لاره تېره سوې وه. لوړ لوړ چناران او د توت ونې یې چاپېرې ولاړې وې. ماښام به په چنارانو کې د مرغۍ له شوره چا څه نه سوی اورېدلی. په اوړي کې به د دیرې ګڼ سوري ته د کلي خلک ناست وو. د کلا بل اړخ ته د لویې دروازې تر څنګ حجره وه. مور او لالا مې ماښام ناوخته له بیرون نه راننوتل. د کلا دروازه یې زنځیر کړه. هغوی په برنډه کې لګېدلي ګیس ته کښېناستل. د کلا په یوه ګوټ کې سپي په غپا پیل وکړي. تر څو چې زه له پخلي وزګارېدمه خړه ولګېده. د مرغۍ شور غلی کېدی. ورور مې بهادرخان ستړی ستومانه له لوبو نه راغلی. هغه به ټوله ورځ له خپلو همزولو سره بیډۍ کولې.
مور مې ګل اکا او بهادر خان درې واړه په کټونو کې ناست وو چې ما چلم او کوزه راوړل. ډوډۍ مې تیاره کړه او دسترخوان مې وغوړاوه. موږ ټولو په ګاډه سره ډوډۍ په خوشحالي او خندا سره وخوړه. ورپسې مې چای هم په ټوکو ټکالو وڅښلې. ګل اکا خو زموږ کور ته 10-15 کاله نه ورغلی. ډېرې خبرې یې راسره وکړې. د خپل کاله په کور او کلي د تېرو شو بدو یې نظر وغړاوه. نورې ډېرې خبرې ورسره وې، خو شپه پخه سوه. زیاتې د خوب وخت و. زه پاڅېدم، د خوب لپاره مې بسترې هوارې کړې. مور مې وویل بس دی ناوخته دی، ګل اکا ستړی سوی به یې، ویده سه نورې کیسې به راته سبا د خیره وکړې. ورور خو مې لا سرې ماښام ویده سوی و. موږ ټول په خپلو ځایونو کې پرېوتو. 1 ساعت به مو لا سترګې نه وې ورغلې چې ناڅاپه مې په خوب کې درځا او چیغې تر غوږ سوې. د خپلې کوټې دروازه مې بیرته کړه. پام چې مې وکړ د کلا په منځ کې خلک ولاړ دي. څو تنه د کلا دروازې سره ولاړ دي. د مور چیغه مې واورېده. ور منډه مې کړل. د کلا په دلانه کې مې څو تنو مور نیولې وه او خوله یې ورتړله. زه پرې ور وغوړېدم. ټوپک والا راکش کړه. د برنډې ستنې پورې یې وتړله. د ګل اکا نه څو تنه راتاو. د ټوپکو په کنداغونو یې واهی. د هغه خوله او لاسونه یې ورتړلي وو. د برنډې لاندې بې سده پروت و. وړوکی ورور مې لا نه و ویښ سوی. قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.